اول نمبر دی وای زما نمبر دی 0306 0888 بیا 93 بیا 3 ساعت دا زما نمبر دی دوم نمبر په دې باندې واتس اپ سته 0306 بیا 888 بیا 3 بیا ودیرس دا زما نمبر. السلام علیکم خیر ژوند زندگی په خیر ده. محمد غفار را سره ولاړ ده. محمد غفار یوه رمه واخې په هغه کې تقریبا 450 پسونه یې میږي وي. دا راوړي حلالې کې ټول لاندې کې داسې پورته وکارک زومک دا تقریبا تر 1.5 سل زیات پسونه یې حلال کړي دي. کاروبار د بزنس ته خبر نه یاست. آنلاین امریکې ته لاځي محنت کوي. امریکې څخه ټلیفونونه راځي 15 کیلو 10 کیلو ورلېږي. نمبر هم ښکاره و ټول نر پسونه دي. ټول نر دي. ته وګوره هلکه لږ څه شي ښکاري دغه د نرو پکو نښانې دا څه شی ده؟ دا دغه د نښانه ده یا نوم یې واخه دغه یې دی دا یو بلاګیه ده بلاګیه د دغه ته پسې ګوره نورو ته پسې ګوره یو خواته نور ډېر دي نر پسونه دي ټوټل نر پسونه دي. رمه راولي ورور ټول نران پسونه 1.5 سل پسونه حلالې کې بیا نو دغسې وځړوي. دا تقریبا تر 1.5 سل زیات پسونه په خپل کور کې په خپل لاس حلالېږي. کوچ خبره وکړه هغه بیا ما سره قسم شان سته. کوچ را سره سته، غوړي را سره سته، دوخاوې را سره سته، شات کورت را سره سته، مستکۍ را سره سته، و زعفران هم را سره سته. ډېر اورجنل هغه به اوس کوچی سړی ده، کلیوال سړی ده، د غره سړی ده، د میږو د رمو سړی ده، د خیمې سړی ده. ټول شیان اصلي دي. 2 نمبر نه دي. تاسې شاهدي ورکوئ ګواهي ورکوو بالکل. دا خلک له وخت ما سره لګیا دي. دا 15 کاله دا ټول کاروباریان دي. دا صاحب دی دا کم خلک چې دلته دا بزنس مینان دي. کابل جان هوټل والا دی حافظ بلال صاحب دی. ډېر مالونه دا ورکوم ډېر دغه نمبر کابل جانان هوټل دی. دا نمبر دی محمد غفار. دا ویډیو کې ګرځونه خو په دغه ودرېږه اوس زو روانېږو. واخه دا کار راځه اوس دا شی ده سامانونه دي ګوره. دا مکمل پسه ده. دا نر پسه ده. دا مکمل پسه ده. دا پسه مکمل پسه ده. دا مکمل پسه و دا مکمل پسه ده. دا دلته مکمل دغه ته ګوره وروره. دا شی ده. دا رسیانې دي. رسۍ ده. دا څه شي رسۍ ده؟ دغه رسۍ ده. نر پسه نښانې دي ورور. د نر نرتوب ګوره ما زده دي مکې دا خپله رسۍ دي بچاوي. دغه انډرې دي وروره. دا د پښتنو خوراک دا انډرې خو تاسو ما دپاره جوړ کړي. تا ما څه ویل؟ دی ورو. دا عبدالله صاحب ډېر راکړی. دا عبدالله صاحب دی. 3 انډرې چې دي دا زما دي. دا په ویډیو کې ښکار راوړل. دا انډرې دي. دا بیا کوبیانې دي پسې لم وي کاچولی. د خالي لم په دې ډوډۍ غوړېږي وروره. په چولو کې ښه خوند کوي. په دال کې ښه خوند کوي. بزغالې کومې دي؟ بزغالې دغه بزغالې دي. دا بزغالې روزونه دي. دا تیار پسونه. تیار پسونه که پوره پسه چا غوښتی جمال صاحب زه یې ورکومه. که نیم کیلو ځینې غوښتی له پسه ورکاټومه. که 1 کیلو غوښتی که 50 کیلو غوښتی. فیلم ایک معمولی تنازع के बाद सिंध में चंद शफपसंद अनासर ने पठानों के دا غوښې دي. دغه دي غوښې دي وروره. دغه یې وروره دغه دي. جمال صاحب چاړه راواخه. چاړه راواخه. نه پرې کېږي. و دغه نو کلکې دي. چاړه راواخه. هغه چاړه راوړي. چاړه راواخه. جمال صاحب پوره یو ورور دي وخوړی. دغه چاړه راواخه. یو ورور په کور کې لاسي وچه غوښه ده. په لاسي وچه سوي دي په کور کې. پخ سوې نه ده. دوی نه خوند کوي. تر روښته خوند کوي. جماعت صاحب په خوند کې دي پوره وروژ دي وخوړی. هغه چې وروژ ورته سهاد دي جوړ کړی دي. دغونه ډېرې دي ماشاءالله دي. راځئ خورئ غاړه نه په بندېږي. دغه دا ویډیو د خواته روانه. جمال صاحب دا شی د غوښو کتارونه دي چې زړېږي. ورته ګوره. دا ګوره غوښې دي زړېږي. دغه کتارونه دي تقریبا دا 400 پسونه ما حلال کړي دي زیاتو کم. دغه د پسې حلالوم هم نور پسې حلالېږي. بس پسې روان دي. که خدای کوي دغه کیسه ده. بس دغه کشنی اختره پورې به دا انشاءالله اشتاټ دا کیسه. تر کشنی اختره پورې هغه کوبیانې دي وروره. دا دی جماعت صاحب.
په دې کې لمام پراته دي ګوره دا په دې کوبیانو کې بیا د شی پراته دې کې وروره لمې کې اچولی دی دا په دال کې ښه خوند کوي په دال کې. چولو کې ښه خوند کوي دغه پالکو کې ښه خوند دا کوي خو لری دا خو لری لری دغه مې کې اچولی دي لمې کې اچولی صحیح دی صحیح وچ کلک د داسې دا بیا توای وای ډوډۍ بیا ډوډۍ هم باندې غوړېږي د ناشتې لپاره راځئ. ډوډۍ باندې غوړېږي راځئ دغه سره راځه ورسره دغه پسونه دي ژوندي پسونه ولاړ دي جمال صاحب دا هغه. زموږ کور دی کلیواله علاقه ده د پښین تراټه دغه څه ورته وایي دا پښین ده تراټه کې د خالو جان د برمیک په ګلۍ کې د مخ کور دی وروره صحیح ده، راځئ او جلد خالق سکیم ده نور نو ته دا ویډیو دغه کې وګرځو دا د خدای پسونه دي. ترزا کرت راښکاره کورت چیر ده زه به شان راوباسم یو منټ. راایستلې دي دا راځه 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 دا ویل کومې ډېرې وچې شوې دي دغه خوا وچه ده دا خوا وچه ده وروره ښه دا خوا ټوټل وچه ده دا وچه ده دا وچه دي داسې وچ دا په جالیانو کې د ګور اول ور چې زه وزړم جالیانې باندې اچوم جماعت ښه، صاحب. صفا دا سي. د روډو دغه نه دي چې دوړې باندې راځو د روډ له خوا یا مچان په ګرځي دا ټوټل زه په جالیانو کې دغه اچوم بیا سي یو څه وچ چې جالیانې ځینې پورته کړم راځه کورت دغه دي راسه دغه دوشا چې دا دوشا جماعت صاحب راسه خوند یې وګوره اول وار یې خوند یې ګوره جماعت صاحب دا ودر زه در کېنه راته کېنه نو ته خوړل دی چې غاړې په باندې بندېږي نور به خورې درې مې دغه خوړل د وروره درواخی باندې دا وروره لاسه کورت اورجینل دا بیا دوخه نه مالګه کسته د دو نمبر کسته نه وړه په کټ کړی دی شی په کټ کړی دی اصلي مال دا وروره دوخاوي دي جماعت دوخه څنګه دا شوې؟ د خورما دوخه ده دا بیا غوړي دي جماعت صاحب د غواو غوړي دي دا د پسونو یا د هغه خوچ دی دا بیا دغه دي دا بیا مستکای د جماعت صاحب مستکای وده زه وخورم دا دا مستکای ده دا مستکای ده دا کلشم د غرور ځوان ده یو شی نه دي مې کس ان شاء الله ګرد شان صفا دي دا بیا کوچ دي جماعت صاحب دا کوچ دی. دا بیا کوچ دي نو دا خو هم زه یو نو کوي او خورای به خارې خوره خود نو سی نه خوري دا بیا خلک وای دا دو یا نمبر دا کوچ وینه وګوره سواک سواک نه کوي خرابې دي ورواک جماعت صاحب یا دا د توت دوخه دي دا خوند وګوره خوند یې ګوره جماعت صاحب کاجو دي تو ډیر مزیدار دا چې کې بیا شات کې زعفران اورجینل اصلي زعفران اصلي شات و اصلي شات دا شات زعفران چې غواړي یا نه اوس دا ماته تو کلیوال یاست دا ګرد مال اصلي دی اورجینال دی زبردست اوریجنل دی ضمانت دی صحیح ایک نمبر دی مال یک نمبر شانی مال ایک نمبر دی کلیوال یاست شاغا جان بلا نه جوړیږي یو نمبر مال ده بالکل بالکل باز نور څه پکې وایس خدا د توغه شهیدان درته تیر کو ته نو خو به نو منی هغه دغه وای کومه وته ده دغه وته و دا میکراو دا اورجینال شات اورجینال زعفراني شات زه جمال طریق ته دغه ورکوم